अस्सलाम वालेकुम दोस्तانو शेरदल तकनीकी मालूमाती चैनल ता खर अगलास दोस्तانو अल्लाह ताला दी वकी چې د صحت او عافیت جامه پتن ولري دوستانو زمنګ د نن ورځې ټاپک او موضوع دا ټایپس اپ موټرز د موټرو ډولونه هغه موټرې دوستانو چې په برق یا برېښنا باندې چلیږي د هغه ډولونه چې هغه په څو ډول دي دوستانو عموما هغه موټرې چې په برق یا برېښنا باندې چلیږي هغه په درې ډول دي اول دوستانو ایسی موټر دویم دوستانو ډیسی موټر او دریم دوستانو سپیشل موټر راځو دوستانو اول ایسی موټر ته ایسی موټر هغه موټر دي دوستانو چې په 220 ولټ سنگل فیز باندې چلیږي او هغه موټر چې په 3 فیز باندې چلیږي په فابریکو کارخانو او داسې نورو ځایونو کې هغه چلیږي چې 400 او 415 416 ولټه باندې چلیږي دوستانو دغه موټر چې د ایسی موټر دی هغه ته انډکشن موټر هم ویل کیږي چې د کویل والا موټر دی دوستانو دویم راځو ډیسی موټر ته ډیسی موټر هغه موټر دی چې دیتا شنت موټر هم ویل کیږي دا دوستانو چې په سولر پینل باندې یا په هډاپټر باندې یا دوستانو په بیټری باندې چلیږي او دا مختلف ولټیج ولري یا دوستانو 12 ولټه یا 40 ولټه یا 14 ولټه یا 43 یا 22 یا 90 یا او دا سينور موټر دي دوستانو چې په ډیسی ولټ باندې چلیږي دوستانو دریم نمبر کې هغه سپیشل موټر ویل کیږي سپیشل موټر ته دوستانو یونیورسل موټر هم ویل کیږي دا هغه موټر دي دوستانو چې په ډیسی او ایسی برق دواړو باندې چلیږي دوستانو عموما د مصالحه جاتو موټر عموما دوستانو هغه د لاس ګلندر او یا دوستانو هغه ډریلونه چې کم یو منګه استعمالو هغه کولای شي دوستانو چې تاسو په ډیسی او ایسی برق دواړو باندې هغه وچلوي دوستانو زمونږه د نن ورځې ټاپک او موضوع امدوم روا کغواړي د برق تخنیک څخه ځانونه برخمن کوي او خپل هر قسم برقي وسایل په خپل کورونو کې جوړ کړي نو زما چینل د سره سبسکرایب کړئ دا ویډیو در سره لایک کړئ باقی د توجه نمو یو جهان مننه السلام علیکم